عقلمندې ښځې یو څو نښې در سره شریکومه چې هغې نه به تاسو ته پته ولګي چې دا ښځه ډېره زیاته عقلمنده ده. ټول ناول عقلمنده ښځه چې وي هغه د خپل خاوند ډېر زیات عزت کوي. خاوند یې غریب وي یا که مالداره خو هغه هر حال کې له خاوند ډېر زیات عزت کوي. دا ښځه همیشه خپل خاوند له ډېر عزت او اهمیت ورکوي. دویمه نښه دا ده خپل کور بالکل د جنت په شاني جوړ کړي. وړو خبرو باندې روانېږي نه، وړو خبرو باندې جګړې نه کوي. ډېر محبت او صلح سره هره مسله حل کوي. د کور ماحول چې وي هغه ډېر زیات بهتره کړی وي. دریم خبره چې هغه ډېر زیاته رازدار وي. خپل خاوند او خپل کور خبرې چې وي نور خلکو ته نه رسوي. خپل خاوند او خاوند کورنۍ باندې هر وخت پرده اچوي، بلکې هغه خبرې خپل زړه کې پټې ساتي. څلورمه خبره پکې دا وي چې کله هم یو څه مشکل وخت راشي، مشکل وخت کې خپل خاوند او خپل خاوند کورنۍ سات ورکوي. که تاسو ګورئ نو په خوشحالۍ کې هر سړی یو بل سره وي. عقلمنده ښځه هغه ده چې هغه په بد وخت کې، مشکل وخت کې او په غم کې هم تا سره وي. یعنی په تنګۍ او پریشانۍ کې خپل خاوند سره ولاړ. زمونه خدا ده د خاوند خوشحالي ده خپل خوشحالي وي. هر شیز کې د خاوند د خوخي خیال ساتي چې زما خاوند له څه خوښ دي او څه خوښ نه دي، دې په څه خوشحاليږي او په څه خفه کیږي. دې خبرې ډېر زیات خیال ساتي. هغه چې په کومه خبره خفه کیږي هغه کار بالکل نه کوي. یعنی خپل خاوند رضا کوي. خاوند دې چې څه خبره باندې خوشحاليږي هغه کار کوي. دا د عقلمند ښځې نښې دي. چې ښځه چې کوم کور ته لاړه دغه کور ماحول ډېر زیات ښایسته وي، بهتره وي، د جنت په شاني کور وي. سړی له هم بیا پکار ده چې سهار ماښام د الله پاک شکر ادا کوي چې ستا کور ته داسې عقلمنده ښځه راغلې ده او دا ستا په نصیب کې. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. الله په امان.